رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي أرسل إلينا رسولا عربيا أمينا صادقا مصدقا هاشميا مكيا مدنيا قريشيا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم صدق الله مولانا العظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني أرى ما لا ترون وأسمع ما لا تسمعون. أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف اخلاص صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. صلى الله عليك يا وسلم عليك يا در څومره په مینه راغلي بېګا د بادشاه صاحب بیرته تللی ما هغه مخامخ کمره ته ښکاري بس دومره جومات و جي د دې نه لقټ و خو هغه پکې د خپل مینې اظهار کړی و جي دومره جومات بېګا ښکاري ورته دا په دې برنډه کې چې دا کوم خلک ناست دا خو ډېر زیات دي خو سړی غریب و هغه د مینې اظهار کړی و بار خو خلک بیا په سوونو زرګونو ولاړو خو هغه پکې هغه د خپلې مینې اظهار کړی و. تاسو خو ډېر زیات خلک راغلي او دا کور د خدای آباد لري بادشاه صاحب دا د اثر صاحب د کور دی غالبا دا چا کور دی الله دې دا کور آباد لري امین پی وایي خدای دې ولا خوشحالي ورکړي او نعمان بادشاه صاحب ان شاء الله العزیز او د سید عبید الله شاه صاحب بادشاه صاحب ان شاء الله په نور نظر باندې
دا خدای پاک یو بهانه جوړی کېدای شي سخت کال له یو نن دلته کې محفل سبا له بل کور بل کال له بل کور کې محفل وي ان شاء الله چې په محله کې په کور کال په کال د حضور مبارک میلاد کېږي دې کې د الله راز دی الله پیرا کورونه ښایسته کوي زه به تاسو ته نن د سرور کونین تاجدار حرم هغه یو جلک بیانوم چې د حضور مبارک دربار ته راغلي دي څوک او په کوم رنګ کې راغلي دي او څنګه راغلي دي او څه ورته میلو شوي دي بس دغه باندې یو خبره کوم او بیا به ګورو چې دا حضور مبارک څومره لوی انسان دی دا بچا سي دي سارو ماخام لګیا دي حضور مبارک ډېر لوی سړی دی لوی شخصیت دی مجتهدین مفسرین محدثین لګیا دي دا په زرګونو تفاسیر ولیکلی شول دا تاسو ما طرف ته متوجه یې خصبتې ما پوهېږي چې ما ته به ګورئ که خاپیرک ته به ګورئ په ایمان یې ووایه ایمان به نه خرابوئ او یو خاپیرک دی دی ته کله داسې ګوري او کله داسې ګوري زه تاسو یم چې ستاسو خدای خبر چې دا سترګې دي که دا څه بلا ده چېرته نه خو یو غم را پیدا شي زه به تاسو صرف دومره ووایم چې د حضور صلی الله علیه وسلم دربار څومره لوی دربار دی او که خیري باچا صاحب په ورځ د قیامت په کې خیري بیا هم دغه دربار ته ورغونډېږو که خیري داسې ده که نه حضور مبارک فرمایي من زار قبري وجبت له شفاعتي ټیک ده جي چا چې زما د قبر زیارت وکړو هغه زما شفاعت واجب شه او چې هلته بیا حضور ته ودرېږي او په مینه مینه ورته ګورئ صدر محترم قابل صد قدر احترام شیخ القرآن والحدیث عزت مآب ولی ابن ولی مرد قلندر سیدنا سیدی و مرشدی و مولائی سید عبید اللہ شاہ صاحب مبارک دامت برکاتهم و فیوزهم دیگر عزت مآب علی جناب مجذوب قلندر صاحب طریقت و رہبر شریعت حضرت قبلہ جناب عبدالوہاب سے مبارک دامت برکاتهم و فیوزهم سٹیج بانے دی طرف تا درنو علماء کرام و مشایخ عظام رب کریم او مخا مغزمارونو مشرانو همزولو وڑو مسمانانو کلو کے میندو خویندو دا دی مجلس پا خاتم اللہ او بخا مولا کائنات علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نہ چاہتا پوچھو کہ چی بہترین عمل کم عمل دے دوی مبارک و تو فرمائے چی بہترین عمل حق عمل دے چی دا اللہ بدر قبول شی دا حق مجلس دے چی دا اللہ بدر قبول دے میلاد النبی کی دا عقائد و جہان دا ولادت با سعادت ذکر کی کہ خدا تیر کم ہوئی پدی کی دا سرور کونیم تاجدار حرم دا نبوت شان بیانی کی دا غوی مبارک مکی زندگی بیانی کی مدنی زندگی بیانی کی دا حضور اخلاق بیانی کی دا حضور مبارک زندگی بیانی کی دا عقائد و جہان معجزات بیانی کی دا سرور کونین دا خاندان تذکرہ پر کی دا عقائد و جہان تاجدار حرم اوصاف حمیدہ پر کی بیانی کی ناخوانی پر کی اور بیا کل پر کی دا غد نسی محترم دا غوث الورا غوث الثقلین محبوب سبحانی شہباز لا مکانی سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تذکرہ پر کی بادشاہ سے محترم تشریف فرما دے دیر خلق با بدغ سوچ کی پراتو گوری بادشاہ تے دیشی دا کم پشتش شاید کڑے دے
نو ګوره دې کې 10 محافل نه دي ګوره بچا سے باقي کو څومره محافلو 58 دي په دې خبره باندې پوهیږئ نو میاشت خو د 10 ورځو ده او خلک وایي چې مولانا سي میلاد النبي چې کوم دی دا خو په 10 ورځو باندې محدود دی نو دا یو خبره به زما واورئ داسې د مور بچی دې را پیدا شي چې ماته دې په دې جنوري فروری مارچ اپریل مئی جون جولای اگست ستمبر اکتوبر نومبر دا یو خو تاسو وایئ که نه یار په دې کې دې ماته داسې ورځ وښي چې په هغې کې ربیع الاول نه وي راغلی چې په هغې کې نه ده راغلی داسې ورځ شته چې پکې نه راغلی اواز رانغی اوس ګورئ سپرلی په کومه میاشت کې راځي اپریل کې او اوس دا اکتوبر شروع دی ٹھیک دی جی نو په اکتوبر کې چا سپرلی لیدلی دی اواز رانغی یو شمسي سپرلی دی یو قمري سپرلی دی شمسي سپرلی چې دی هغه محدود دی هغه د اپریل نه وړاندې نه ښکاره کېږي په خبره باندې پوه شوئ خو هغې کې دومره کاري چې هغې سره ځمکه آبادېږي اواز رانغی څو سره آبادېږي خو د ځمکې د آبادۍ دپاره 3 خبرې اهم دي څو خبرې خو متوجه خو ناسې که نه سور کې ناسې دا څنګه چې د زمیندار د فصل له ځمکه جوړوي داسې زه د حضور مینې له ځمکه جوړوم بیا خو څو خبرې کوو که خیري ښه کله چې دا سپرلی راځي نو 3 خبرې دي اول دا چې ځمکه به روغې ګورئ ښه که ځمکه کې مالګینه وه شولګره وه خبره باندې پوه شوئ هغه کومه ورته وایي خوره ځمکه چې ورته ویلی شي بادشاه صاحب نمبر 1 یو دا چې په کومه ځمکه کې کال 12 میاشتې اوبه ولاړ وي یو ډنډ وي نو په هغې د سپرلي اثر وي او چې کومه ځمکه مالګینه وي په هغې هم اثر نه وي دویم دا اصل مسله دا ده چې اول خو به ځمکه روغی او که ځمکه روغه وه او په دې ځمکه روغه باندې د اپریل له وړاندې باران ونه شو په مارچ کې باران ونه شو او ښه په شیبو ونه ورېده په خبره ورسېدی نو که باران ونه شو نو بیا هم ځمکه نه زرغونېږي نمبر 1 که ځمکه بېکاره وه بیا هم نه زرغونېږي او که سپرلی نو ځمکه به روغي باران به ورېږي خو ځمکه به شاړئ 3 خبرې اهم دي موسم روغه ځمکه او د روغې ځمکې دپاره وړاندې باران چې کله دا باران وورېږي دا روغه ځمکه چې دا ځان باندې شین څادر راوغوړئ ډېر چاپېره دا ځمکه او دا باغونه تک نه شي هر طرف ته چې ګوره سوره دې پس پکې ګلونه راښکاره شوي نو په دې سپرلي کې کله کله په دې باغ کې چې یو بوټی اوښ پاتې شي پاتې کېږي که نه پاتې کېږي صوفي صاحب لکه ستا ډېره یخني کېږي ته ځان داسې تاو کړی یار دومره یخني خو نشته یار کله کله په باغ کې یو بوټی اوښ پاتې شي نو په دې مې پوه کړې چې ته به هغه یو بوټی چې باغ کې اوښ پاتې شو او دا ټول باغ شین شو نو ووایې ته به دغه یو بوټي ته ګورې چې سپرلی نشته اواز رانغی سپرلی شته دې بوټي کې څه شته که نه دی یا مرض په ده تیلی مرض لګېدلی نو بیا خلک راځي سپری پې کوي خو هغوی ما به راژوندی نه کوي یا خو دلته زیړې ته وینه لګېدلی یوه خبره یا د دې بوټي په تنه باندې بیماري لګېدلی څو خبرې چې دوه او یا پې چېرته تندر را پرېوتی دی بیا تندر والی دی نو ته سره به څه کوې ته به د سیند نه باز هسې نه چې ته اوس هغه ته غاړې وتې چې سپرلی نشته او سپرلی نشته خلک به در پورې خاندي همدغه رنګې دا ربیع الاول چې دی د اسلامي کال په دې کې کال 12 میاشتې د سرور کونین د مینې باران کې کال 12 میاشتې داسې وخت به ما ته څوک ونه ښیي
خلق وی سنیان چې دی ته په ربیع الاول کې پیغمبر راشي زه وایم چې ته د حضور دشمن هم شې کنه او تا د حضور ذکر په مانځه کې ونه کوم مونځ دی نه کېږي چې د حضور ذکر په اذان کې ونه کې چې اقامت کې ونه کې قرآن مجید کې چې تلاوت کې د حضور نوم راغی او پرېږدي ښودو تلاوت کې نه کېږي داسې وخت نشته چې په هغې کې د حضور ذکر نه کېږي اواز رانغی د حضور ذکر هغه وخت نه شروع دی چې لا وختونه نو حضور د ذکر سره څه کار دی حج دپاره ټایم مقرر دی دې ورځو کې حج کېږي اواز رانغی یوه شوه اوس یو سړی وایي دې ټایم زه د تېر شوي ماسپښین لمونځ کوم نو ماسپښین لمونځ کېږي د سبا ماسپښین لمونځ کېږي د هغې دپاره وخت مقرر دی ته وایې زه د رمضان روجې اوس نیسم د رمضان روجې اوس کېږي د هغې دپاره وخت مقرر دی عبادت دی که نه وخت مقرر دی رب فرمایي زما د احکامو دپاره وخت مقرر دی خو که چېرته چا د چا په زړه یار راورېدو او زما محبوب یې په زړه راورېدو زما د عباداتو دپاره ټایم مقرر دی خو د حضور د ذکر دپاره ټایم نشته چې کله د حضور مبارک ذهن ته راغی بس په سرور کونین باندې درود او زه دا یو خبره تاسو کوم باچا صاحب محترم تشریف فرما دی یو سیکنډ ما تاسو کوخه یو سیکنډ منټ خو ډېر لویه خبره ده دا باچا صاحب تشریف فرما دی متوجه یو سیکنډ ما ته داسې څوک وښیي په دا ټول ژوند کې چې د کوم وخت نه د انور راخېږي او پرېوځي سپوږمۍ راوچتېږي او ښکته کېږي ووایې داسې سیکنډ ما ته څوک وښیي چې په هغې کې د حضور ذکر نه شوی په هغې کې د حضور ذکر روان دی دا نن د حضور مبارک د ذکر مجلس دی دې کې به د سرور کونین تذکره کېږي نو دومره قدر کار دی لکه څنګه چې په سپرلي کې ګلونه پاڼې بوټي پاڼې پرانیزي او ګلونه غوټۍ پرانیزي په خبره باندې پوه نه شوئ څنګه چې په اپریل کې بوټي تازه شي پاڼې ولګي ګلونه ښکاره شي دغه رنګ چې کله ربیع الاول راشي نو د عاشقانو دا مخونه اوپړه کېږي د سرور کونین عاشقان پکې راښکاره شي او د سرور کونین تذکره پکې شروع شي مونږ نو د حضور ذکر مونږ به نه یو د حضور ذکر به یې که خیر په خدای یقین وکړئ زه کله کله یو خبره کوم ګورئ لا اله الا الله ذنب تاسو څنګه وایي بچا صاحب هم داسې وایي یهودي هم وایي لا اله الا الله شیطان هم وایي لا اله الا الله اوس په دې مې پوه کړه چې شیطان لعنتي پسې شو یهودي کافر پسې شو او ته مسلمان پسې شوې لا اله الا الله کې خو د شیطان مخالفت نشته د یهودیم نشته د مسلمان هم نشته یهودیم وی لا اله الا الله د اکبر پوری مسلمان هم وی لا اله الا الله ابلیس هم وی لا اله الا الله په دې بزان پوي چې ابلیس پس لعنتی شه یهودی پس کافر شه او ته پس مسلمان شوې دا اصل ټکی چې دی ابلیس په دې لعنتی شو چې الله مني خو نبی نه مني یهودی په دې لعنتی شو چې هغه الله مني خو زما ستا محبوب نه مني او موږ مؤمنان په دې مؤمنان یو چې موږ الله منو ورسره د مدینې منورې جانان ټوله خبره لکه څنګه چې د بیت الله شریف نه دا خلک داسې تاویږي دغه رنګ دا ایمان د سرور کونین د ذات نه تاویږي رحمان بابا فرمایي معشوقي د عاشقانو دین ایمان دی
زب چال رخل دین ایمان ورنکما ایمان تو شہرے وجعلت تمام الایمان بذکرک معیا. رب العزال فرمائی او دا اکبر پوری دا شقان چرا جمع شوی دی دا دمین خلق ستڑکے گئے بنا اگر شان پر مینہ کہنے سنگ شدے اخنی اثر پریوزی دا سے دا خدے دا رحمت اثر امرا پریوزی ارادے گلنورین. مولا کریم فرمائی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم جناب محمد رسول اللہ. النبی نبی پا مانا دا خبر ورکول دے. سو خبر غیب خبر ورکول والا آغا بلدی خبرنو کمگلنو بعد انسان لا پدی سوچ کی پرون دے چی پیغمبر تدیوانا خواست نخکاری زواتیم تمر سادہ گلی خدے خبر چی کم مولا سرناز دیو داٹکی دت شاخو دلی دی ادم علیہ السلام نرا واخلا عیسیٰ علیہ السلام پوری دے ٹھولو پیغمبران سر رب رابط کے دے ہوئی ویل اللہ یونی زدہ اللہ رسول مان لیکن آدم علیہ السلام نراوالا عیسیٰ علیہ السلام پوری چانب نیدلے نرے سرور کونین نتفوزو کھا عقید جہاد جانب بدا جواب ملوشی چی آدم علیہ السلام نراو آخلا عیسیٰ علیہ السلام پوری یاو پیغمبر رب لید لے لگے جبریل علیہ السلام علی خبر روڑ لے خزہاغ رسول چما جبریل علیہ السلام سدرت المنتہا کی پریخے دے زبرت لے مولا رب گید لے دے رأیت ربی فی احسن صورت اگر رب لید لے دے او تا دا دیوال خواتا ناتی چی اقواستا نخکاری او دی خواستا نخکاری داز دکا تا طول عمر کی داز دکا چی خواست نخکاری او دی خواست نخکاری رابی گلو دا مدینی منوری جانان تس شیخ کاری آقا مولا فرمائی انی اراما لا ترونا واسمع ما لا تسمعون. سبحان اللہ. زچ سوینم اگا تاسو یو ځل به ووایم حضور مبارک فرمایي زه چې سوینم هغه تاسو د مصنوي شریف کې مولانا روسي خبر لیکلی بادشاه صاحب ډېره د خوند ده دا چې کوم خلک وایي زموږ په شان بشر دی او زموږ په شان بشر دی د دې دپاره پکې یو ډېر ښکلی ټکی دی. محمود غزنوي د شپې بادشاه وکړله جي د شپې د ریت خبر اخیسته لاره کې څلور غله ناست و غله خو پیژنې که نه غله ناست و څه د ورځې غله دي څه د شپې غله دي څوک د ورځې د لارې د روډ په غاړه ولاړې خلک لوټ کوي څه د شپې غله دي غله ناست نو دا محمود غزنوي چې په دې لاره تېرېده متوجه یې جي نو د غلو والا آواز وکړه هلکه څوک یې نو ده والا آواز ورکړه انا بشر مثلکم زه ستاسو غوندې آواز رانغی د هغې په اړه کې سوچ وکړو چې څنګه مونږ غلي یو داسې به دا هم غلي نو چې څنګه مونږ غلي یو وایي بس راځه ملګري شو محمود غزنوي ورغی
چې ورغله که څه کار کوئ وایي نه ټکه پکه کار کوو وایي څنګه وایي د شپې کورونه وو هلکه دا خو تاسو غلط کار نه کوئ خو په دې مې پوه کړه چې د غلا چل درځي که نه وایي غم مه کوه په حقیقت دا دی چې غل د څنګه چل ورځي په ما که داسې چاله هم ورشي باچا صاحب زه د ترخیص سکول نه تلم یوه ورځ د ترخیص سکول نه سوکانو موړ ته چې نږدې شوم نو ما ته وسړی وایي مولوي صاحب په خیر راغلی هغه په ستا د لیدو مې ډېر لوی ارمان و او ما سره به کښېنې به زه خوشحاله شم دا سړی په ما دومره مین دی د هغه د خدای کور روان کړي چې په پندو چوک کې کوشم نه کرایه دې راته نه وي پرېښې که نه دومره د سپېره بچی و کرایه دې راته نه وي پرېښې نو تاسو له د غلا چل درځي وایي چې غم مه کوه محمود غزنوي ورته ته څنګه چل کوې وایي زه خو صاحب ما کې خو دا کمال دی چې څومره م دیوال اوږد وي او څومره م اوار وي زه پرې لکه د پیشو ورخېږم هلکه ته خو هم تکړه سړی کمال نه دا خامي ده دې ته کمال نه وایي خو هسې یو خبر راته کوم ستاسو د پوهې دپاره بل چې تا کې څه شی شته دی هغوی صاحب ما کې دا کار دی چې زه کله کور ته ور ووړم که نه نو زه ټول کور نه ورانوم دا ما دومره تجربه ده چې زه یو ځای ته وګورم په هغه د وشو پیسې هر څه همغلته پراته وي پیسې دولت او کالي همغلته پروت وي د درېیم دی تا کې څه کار دی هغوی ما کې دا کار دی چې زه کله په کوڅه تېرېږم سپي وغاپي نو زه د سپو په غپارې پوهېږم چې دې څه وایي چې ښه د درېیم دی تا کې څه کار دی وایي صاحب ما ته چې شپې څوک مزل وکړي که نو 100 کاله پسې ووینم زمانه نه خطا کېږي په توره شپه کې چې دی ما سره وګرځي چې ډېره ښه ده اوس یې محمود غزنوي ته مخ راوړی تا کې څه کمال دی وایي ما کې دا کمال دی که تاسو ګیر شي زه ګیره وخوځوم نو بس خلاص دی بس اوس خو کار اسان شو وایي اوس خو پرې ورځئ بس چې ګیرېږو دی به ګیره خوځئ اوس خو معامله اسانه شوه خو ډېر پوه خلک وو بابا نه دي ویلي خدای څه شو هغه ښکلي ښکلي خلک زموږ په شهبازګړه کې یو مولانا صاحب ما ته خبره کوله صاحبزاده صاحب اوس هم ژوندی دی صاحب یک صاحب ورته وایي لسم کې انسپېکشن و بهر نه استادان راغلي تپوس یې کوم یو هلک یې پاسه و وایي ستا د پیغمبر څه نوم دی هغه غلی ولاړ و بیا ورته وویل ستا د پیغمبر څه نوم دی هغه غلی ولاړ و نو چې په درېیم ځل یې ورته ووایي نو دا استاد ورته جاهله د دې افسر مخکې ورته ووایي تا له د خپل پیغمبر نوم نه درځي چې صاحب ماله به یو 2 منټه ټایم راکوي چې ورې که په دو د ولاړو چارندام یې وکړه او دغه دی واپس راغی وایي صاحب به تاسو چې ما نه تپوس کو زما اودس نو او ما په ژوند کې د حضور نوم په بې اودسۍ کې نه دی اخیستی ما په ژوند کې د حضور مبارک نوم په بې اودسۍ نه دی اخیستی خلک شته ګورې دا ماحول چې داسې تر و تازه دی که نه په دې کې لا خلک اوسېږي د خدای د مینې خلک پکې اوسېږي ما ته دا خلک وایي مولي صاحب ته چې د شپې ځې نو ته یېرېږې نه زه ته چې شپې کم ټایم کې سفر کوم دغه ټایم کې د خدای بندګان را پاسېدلي په ذکر اذکار کې مشغول دي څوک په تهجدو کې څوک په ذکر اذکار کې څوک په نوافلو کې د خدای بندګان شته که نه چې شپې پاسې صاحبه د هغوی د هغې نیکو اعمالو اثرات دومره چې علاقات کې ټول امن وي الله دې د نیکانو خلکو زموږ ناسته نصیب کړي محمود غزنوي ورته داسې کار به وکړو پوه سړی و که نه وایي راشه دا خپل کور پې و خو پردی کور پې ونه وی سړي د ځان سره روان کړه نو چې روان کړه جدي په دا کوڅه ور مخامخ شو د یو سپي وغپل چې وی غپل او د محمود غزنوي په کوڅه کې چې کوم سپی پروت دی هغه هم څه غوره غوره وکړه نو محمود غزنوي دې سړي ته وویل که دې سپي څه ووایي وایي دا یو چې رامنډه کړي نو ده خو موږ نه پېژندو نو په ځای یې رامنډه کړي خو صاحب په دې کوڅه کې چې کوم سپی پروت دی هغه وایي چې غپېږه مه د کور مالک ورسره دی غپېږه مه او دا حقیقت دی په دې سپي باندې د خپل مالک بوی لګېږي داسې شته که نه تاسو غلي زما خیال ته چې په دې خبره هم نه پوهېږئ ټیک ده که نه ده
په توره شپه چې راشي سپی دې پېژني که نه دې پېژني په قدرت کار په ده بوی لګي چې مالک راغی محمود غزنوي ته مړه تاسو هسې چې زما تجربه ده او زما تجربه ده بس پوه شوی به ني ولې محمود غزنوي لیونی د شپې په غلاګانو پسې ګرځي ستا په سړی په دیوال ور واوړې دی چې واوړې د ورې کولو که محمود غزنوي هم دننه ورغی چې ورغی کم سړی چې تجربه کار هغه چې په دې غولي کې وګرځو داسې ګیر چاپېره وکته بس شړک شو چې په یو ګوټ ورغی چې کته سرو سپي داسې راغستي وو دغه دي وایي دا دي هر څه نو کور مه لټوئ محمود غزنوي چې دا حالات ولید دغه مثلا د شپې ووته چې ووته نو محمود غزنوي ته داسې کار وکړي دا خو د بادشاه کور مو ووالو دا سیس به سنبال کېدو چې تاسو زما خبره په غور اورئ که نه په دې کې ته زه یو رنګ ښیم بیا که ښې چې زما د خبره هغه مقصد څه دی دا خلک وایي حضور زمونږ په شانتې دی که نه زما په خبره خو به پوهېږئ چې حضور نو دا د هغې لپاره یو ټکی راته کوم بیا به مخکې ځو که ښې دي وایي دا به ښخ کړو څنګه چې بادشاه نه په سبا نه بالغو تلغو جوړي په ما خلک به در سرمنو باسي دا شی به ښه کړو چې کله دا الغو تلغو تیر شي راشو دا شی به اوچت کړو بیا به تقسیم کړو وایي ډېره ښه ده شی جي دفن کړه چې سهار شو محمود غزنوي څو نوکرانو ته یې به نوکرانو وایي جي وایي لاړ شي به شی پلان کې دی کې خزانه ته راوړئ او د مخکې ښخه شوې وه چې خزانه یې راوړئ جي کېښوده دربار کې چې دربار کې کېښوده اعلان وشو د بادشاه کور والے شوی دی د بادشاه کور والے شوی دی کړپ شو چې څلور واړه غله ګرفتار شو چې غله ګرفتار شو عدالت ته راوست عدالت کې مخامخ کېناست اوس به بادشاه راځي جي دغه د بادشاه را مخامخ شو چې را مخامخ شي چې په کرسۍ کېناست هلکه تاسو د غلا ولې کړې ده تاسو غلاګانې کوئ کورونه لوټ کوئ هغه یو اواز ورکوي موږ څلور نو اواز رانغی چې یا پنځم څه شو وایي صاحب هم ته یې که نه اواز د مینې رانغی سبحان الله ووایې وایي هغه هم ته یې تا ته ما نه ویل چې صاحب دا سپی وایي چې د کور مالک د سره دی ما راته نه ویل چې د کور مالک د سره دی او ستا چې دا نننه وه چې دا قدمونه دې اغسته د چې تر سپوږمۍ په رڼا را روانې ما ستا دا قدمونه شمارله چې دا قدم دې په کوم اندازه خلي ته را سره وې چې څه زموږ سزا یې هغه به ستا وي دغه ورته مسکی شوې تا خو ته خو ما ویلي چې زه ګیرو خودرو خلاصېږې به بس هغه ورته زه ما بخلي یې خبره خلاصه شوه دې لاندې علما یو ته خبرې لیکي دا خورئ راځئ ګلون واورئ اللہ جل جلالہ بندگان اللہ دے مود گناہوں نو ساتھیانی روائے انسان جی کل گناہ کئی دما شان پٹنی ہر سمر گناہوں نکی گئی دہاگی نوی رب نپٹنی باشاوت گور گناہوں کی مبتلا دے رنگ رنگ گناہوں کی گلونو دا مولا کریم پوڑا لکھی مولا کریم فرمائی ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا رب العزال فرمائی د دې غټو ګناهونو تاسو ځان وساتئ او دا واړه به اواز رانغی دا غلي ځکه شوي چې لکه چې ټولو غټ غټ کړي واړه در کې یو هم نه دي کړي دا واړه ګناهونه به راته زما کوم دا غټو نه تاسو ځان وساتئ ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم بادشاہ صاحب محترم رب دومره لوی دی ټول ډېر لوی دی
هغه وایي زه دومره لوی یم چې زړه مې وغواړي ویبدل الله سیئاتهم حسنات. رب العزت فرمایي چې کله زما رحمت جوش کې راشي که نه نو زه دا ګناهونه نه دي دا په نیکۍ بدل کړم. دا ګناهونه نه دي په نیکۍ بدل کړم. نیکی خو نیکی ده دا د دا ګناهونه دي په نیکۍ بدلو. د چې په ورځ د قیامت واړه ګناهونه رب معاف کړي دي پاتې لوی ګناهونه شو. آقا مولا فرمایي شفاعتي لاهل الکبائر من امتي. دا واړه ګناهونه د طرف معاف کو دا لوی ګناهونه ورته زه په رب باندې معاف کوم. دا نه چې په دې اکبرپوره کې دا کم خلک راجمع شوي دي دا د لوی انسان په محبت کې راجمع شوي دي چې هغه ته رحمتا للعالمین ویلی شي. ټول دنیا لګیا د حضور ښایسته دی حضور ښایسته دی حضور ښایسته دی. ټیک نه دی جي د ټول دنیا د ښایست الفاظ چې راجمع کوي انتها ته ورسي د علم په حواله دغه ځای نه د سرور کونین د حسن ابتدا کیږي. اوس زه وایم حضور ښایسته دی نو حضور دومره ښایسته دی لکه څنګه چې زه بیانوم دومره ښایسته دی. په وړه خوله باندې د غټو خلکو خبرې کېږي خو دومره ښایسته دی چې دنیا ځان ته حیرانه کړې ده. سړی یو دی انسان یو دی. ستا ملک شپږ سوه ممبران د قومي اسمبلۍ دي 800 ممبران د صوبایي اسمبلۍ دي. ملک نه سنبالیږي. سرور کونین یو انسان دی الله د تمام عالمینو لپاره کافي کړی دی. یو انسان او تمام عالمینو ته د دله خیر میلاویږي. دا دومره د لوی خیر مالک دی. د دې مبارکو په دې جوړۍ کې دومره خیر پروت دی. او زه کله کله یو خبره وکم کم ټایم نه چې الله دا ځمکه پیدا کړې ده نو د ځمکې جوړۍ تشه شوه اواز رانغی. د ځمکې جوړۍ کې خواږم شته تراخم شته پیکم شته تراوم شته سرم شته سپینم شته معدنیات هم شته. داسې ده که نه ده؟ اواز راکوئ که نه جي؟ دا د ځمکې جوړۍ ډکه ده که نه ده؟ کم ټایم نه پرې خلک راشورو د غېږې تشه شوه خو دومره قدر کار دی چې کله خواږه میلاویږي کله تراخه میلاویږي. یو د یار داسې غېږه ده چې کله ته تراخه نه دي میلو شوي عمر له خواږه میلو شوي عمر له خواږه میلو شوي دي. دا ټول کائنات د رب العزت په وړاندې ګناه کوي خو چې کله ورځ د قیامت راشي د مدینې منورې جانانه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم وکالت نکي. د حضور په صفاتو کې راځي شفیع المذنبین. څنګه جی؟ وکیل المذنبین وکیل المذنبین. وکیل دا وایي جج صاحب سړي مرګ کړی وایي صاحب دا د ده نه نه دی شوی دا بل چا کړی دی په ده الزام دی. رښتیا وایي په دې جیلونو کې ټول خلک ګناهګاران کې بې ګناه پکې شته. اواز بیا هم رانغی کوته خو دا وجه دا ده چې کم ټایم کې ګناه کېږي نو فیصله جج کوي نو جج خو په هغه ټایم کې نه او نه وکیل دلایل پیش کوي سړی بری شي یا پانسي شي ټیک نه ده چې اوس د خدای په وړاندې چې ته کوم ګناهګار وړاندې کې د رسول الله مبارک به ته څه وایي چې ده دا ګناه نه ده کړې او تا کړې وي داسې به ورته وایي. اواز رانغی یاره جي په ده ثبوت نشته د ده دلایل نشته په ده باندې ګواه نشته نه قرآن کریم په دې باندې ګواه دی.
اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. لاسونو بگوي ورکی، خپې بگوي ورکی، فرشتې بگوي ورکی، ځمکه بگوي ورکی. کړه دې کار نو په دې کې خو بیا وکالت نه شلیږي، بیا به حضور راوړاندې شي. مولا ګناهګار دی خو امتي زما دی، ګناهګار دی خو امتي زما دی. سرور کونین د مدینه منورې جانان مد الله په حضور کې سجد لګئی. آقا مولا فرمائی زبدومر لوی سجدو کما پاکی کی بد اللہ رب الجلال دمر حمد سنا بیان کما چه در رب رحمت با جوش کی راشی، چه جوش کی راشی رب فرمی ارفع رأسک یا محمد، محبوبا سر را پورتکا، آواز زمین رانغے سل تعطا، غواړه چې څه غواړې ملاویږي به، چې څه غواړې درکولی کېږي به. اشفع تشفع، شفاعت کوه قبلیږي به، شفاعت کوه. حضور مبارک فرمایي چې کله ما ته اذن میلاو شو بیا به زه د شفاعت ملا بند وتړم. دومره شفاعت مزد اللہ دا بندگان حکم چھے قاضی عیاض رحمت اللہ علیہ فرمائی چھے دوزخ نبا آواز راشی یا رسول اللہ ستا رحم و کرم سمر دے یو امتی دیم جہنم ترا رہے. دیر لوی عظیم پیغمبر دے جی نو حضور زمون پشانتے نہ دے، آواز رانا گئے حضور زمون پشانتے ٹھیک ده جی. کاغه وایي چې زه ستاسو څه مقصد دی چې حضور فرمایي زه نه پیری یم نه فرشته یم، زه ستاسو غوندې انسان یم، خو دومره لوی انسان یم چې تمام انسانانو په ما ایمان راوړی. تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. رب العزت فرمایي ما بعضې پیغمبرانو له په بعضو باندې یو ځل بیا ووایه په حضور باندې چاله الله فضیلت ورکړی، په سرور کونین داسې څوک شته چې سرور کونین باندې غله فضیلت ورکړی؟ او یو حضور دی چې په یو لاس څلېري زره پیغمبرانو یې فضیلت ورکړی، یو د حضور ذات دی. ولې دومره فضیلت چې آدم علیه السلام نه راواخله تر عیسی علیه السلام پورې رښتیا وایي سبا یو جلوس روان وي او په هغې کې جنډه لګېدلي، دا د فضل الرحمن د پاټۍ خلک دی. بل جلوس لاړو په هغې کې جنډه نیولې شوې وي، دا د تحریک لبیک پاکستان جنډه ده، د هغې لاندې هغه کسان روان وي. بل پارټي راغی، جلوس راغی جی، ډونډه اوچته شوې ده، دا د نواز شریف د پارټۍ خلک دی، د دې جنډې لاندې چې کوم خلک دی دا د نواز شریف والا دي. بله پارټي راغه دې کې د بېنظیري د پارټۍ خلک دی. په ورځ د قیامت به ډېرې جنډې نه وي، یوه جنډه به وي. خو اواز زمینې رانغې اچھا صاحب یو جنډه وي، څو جنډې وي؟ یو جنډه وي، او هغه جنډه به د حضور په لاس کې وي. چې تاسو په مینه سبحان الله زه به خوشحالېږم. قاری محمد داود صاحب یو بې زمرې سړی دی، زما ډېر لوی خدمت کې خدای دې د دین او دنیا ښایسته کړي. ما ته چې مولانا صاحب دې او دا بادشاه صاحب راته ویلا دی، وایي دې خلکو ته د مینې خبرې وکړه، رښتیا رښتیا وایي حضور د مینې خاوند دی که نه دی؟ حضور مبارک به جنډه مبارک کلاس کې نیولي، هغې ته به ویل شي لواء الحمد.
اوس د هغې جنډې له لاندې چې کم خلک ولاړ وي هغه به د حضور وي نو د هغې د لاندې به که خیر یې مونږ ولاړ یو اواز د مینې رانغی یوازې مونږ نه د هغې د لاندې به 1,40,000 پیغمبران هم ولاړ وي دغه جنډه د سرور کونین تاجدار حرم ده دومره لوی شان والا نبی دی نو رب العزت جل جلاله محبوب فرمایي چې ما ته به میدان د دوزخ نه آواز راځي چې محبوبه د دې وجې نه دا کله چې جنتیان جنت ته ځي چې دا ټول جنتیان را جمع کړي د دې نه به 6 صفونه جوړ شي دا جنتیان چې جنت ته ځي دا څو صفونه به ټوله خو صف بویه نو صف بویه که نه جي 6 صفونه به بادشاه صاحب میدان محشر کې خو دا 6 صفونه چې دا به ټول د جنتیانو وي په دې کې به 40 صفه د 1,40,000 پیغمبرانو وي او 80 صفونه به یوازې د سرور کونین د امتیانو وي دا به یوازې د سرور کونین د امتیانو وي حضور مبارک چې کوم دی خبر ورکوي د څه شي خبر ورکوي اوس دا خبره واورئ اور آوے گلنو گئی سرور کونین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دربات و صحابی راکی حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دشی دا کور راوطن مرو توی بچے تو خود حضور دربار ته ځي حضور ته چې ما ته دعا وکړي چې الله مې وبخي حضور مبارک ته دعا وکړي چې ما ته دعا وکړي چې الله مې وبخي وی خدای به لاړ بشم حضور مبارک ته وویم ما حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایي زه د حضور دربار لراغلم سرور کونین صحابه کرام گیر چاپیر نازي د حضور دربار چې څوک راغلی خیر ورته میلاو شوی دی د مدینې منورې د جانان نګلونه ګیر چاپیر نازي حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ وقوی صحابه لږ کم شي زه به د خپل د خاص حضور ته وړاندې کوم چې مور را لېږلی ما خو صحابو هجوم نه کمېده د ماښام ټیم راغی د ماښام اذان شروع بیا حضور مبارک سره ملګري نه کمیږي نو په دیدن څوک مړېږي باچا صاحب الله دې د حضور دیدن زموږ نصیب کړي چې ستا زموږ 1,00,000 کال عمر شي حضور مبارک مخامخ ناست وي ماړه به شئ او خدای که څوک ماړه شي تاسو مړېږئ الله مو دې نصیب کړي او خدای به درکوي که خیر زما ایمان دی چې خدای به درکوي زموږ ایمان دی چې موږ به خدای راکوي د صحابه هجوم نه کمیږي ماښام ټیم تیر شلو په دې دوران کې د ماسخوتن نماز ټیم راغی د ماسخوتن نماز ټیم راغی د ماسخوتن لمونځ وشو صحابه ناستی رو وشو که نه داسې یو وته یو وته نو صحابي و چې یو زه پاتې شم یو رسول الله مبارک پاتې شو دوه په دوه پاتې شو اوس بیا مې خوله نه جوړېږي چې اوس به بیا حضور ته څه وایم ما د مدینې منورې جانان روان شروع د مدینې منورې جانان یو څو قدمونه په حرم شریف کې واخیستله ما غږ ونه کړ چې داسې حضور تر ځان حضور مبارک داسې مخ راواړو حذیفه بن یمان خدای دې سره د مور او بخسته ولاړې اواز مینې رانغی خدای دې سره د مور او بخا بس هم دې ته ولاړو ما همدغې ته ولاړو ما قربان د حضور د شان نشم سبحان الله وایي کله چې د بدر غزا وشوه که نه د بدر غزا
په دې کې خو 314 کسان د صحابه وو 314 خطبه د لار نه واپس شو یو عثماني غني صاحب چې بیبي د عقاید جهان لور ډیره بیمار وه یو اسامه بن زید واپس کړ حضور مبارک دا دواړه واپس کړ 311 د مدینه منورې د جانان شیطان ووري د بدر غزا کیږي د بدر په غزا کې افیا کسان گرفتار شول سو کسان جی افیا کسان گرفتار شول جی چې گرفتار شول د پدی اویاو کسانو کې د حضور مبارک دوه رشتہ دارانو یو د حضور تر مبارک حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ یو ابو العاص د زینب بی بی خاوندو دا دواړه گرفتار کړیو چې گرفتار ک د حضور مبارک کو فرمایل چې صحابه یو سړی کور ته بوځي یو خو څوکیداری کلک کوي چې سړی د نه لاړ نشي بچا صاحب یو صحابي خلکو بوتلو د خدای قانون ته ګوره دا بعضې بشړه سي سړی خفه کړي دا بعضې خبره قدرت کار ته ګوره حضرت عباس چې د چا په نصیب ورسېده د هغه کور د عقاید جهان سره دیوال په دیوالو نو تره خو بیا هم ترې که نه او بیا د حضور رحمت جی دا د سرور کونین رحمت نو بی بی فرمایي چې حضور مبارک د شپې راغی اې د اکبر پورې خلکو موربی فرمایي چې د شپې نیمه شپه وروتم حضور مبارک پسې عقاید جهان د غولي مس کې ولاړ حضور جړل د محمد رسول الله د سترګو نوخ کې روانې وي هم زلاړم حضور ته ورنږدې شوم ما وې محبوبه ولې غم جلې راته وی ودرېږه لغونتي چې لږ ساعت تېر شه هغه طرف ته حضرت عباس یې تړلو کلکې تړلو د هغه د خولې فریاد محمد رسول الله اورېده محمد رسول الله مبارک صحابي له آواز ورکړ وی صحابي ته پوه نه چې دا د ماتره دی تا دومره کلک تړلی دی دومره سختي تړلی چې خپې لاسونه خوږېږي زما د تره نه پړي پراتې صاحب زما تره مه خوږوه سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سال میدان لگئی د مدینه منوری جانان صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ مشورہ اخلی صدیقہ سو کما وی یا رسول الله پرې کې د شي خیر سلور زر روپۍ به واخلو نور به پریدو دا پیسې به خیر غریبانو صحابه له ور کړي غربت ته عمر رضی الله تعالی عنہ غلی الناس جلالی وجنو حضور مبارک عمر سے تو فرمایل استاسه خو خدا وی محبوب خپن شي معنا چې ولې زه خو هم چې یم ژوندې پرې نه دی ختم کا زما د دې پیسې نه دي پکار زما ملګری به نهارې تېرې کړي خو دا زما د محبوب مقابلې ته راوتي دي چې یو هم دله پاتې نه شي او مغه اویا کسان کې سرور کونین تاجدار حرم جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پرېښودل پاغه باندې بیا د الله جل جلاله تجربه غوندي قانون دغه طرف ته نظم خود مدینه منورې جانان سهل اعلان کوي حضور مبارک صدیق اکبر سے تو فرمایل و استا طبیعت لکه د ابراهیم علیه السلام دی ستا مزاج لکه ستا په زړه کې نرمي ډېره ده او د عمر فاروق صاحب ته مخ راواړو
وی چې زه تا ته وګورم ما ته نوح علیه السلام را یاد شي هغه هم دا چې رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا هغه هم یا الله په ځمکه د ګورې کافر یو پاتې نشي د مدینې منورې جانان اعلان کوي سلور زر روپۍ راوړئ قیدیان ازادېږي د حضرت عباس رضی الله تعالی عنہ نمبر راغی حضور ته راوړاندې کړ چې کاکا جی پیسې راوړه شهزاد کوم او بشي ما زره پیسې کوم دي حضور ته فرمایل پیسې در سره شته ولې در نشته وی ما سره خو نشته وی کور کې در سره شته که نشته د حضرت عباس به ته فرمایل تا ته څه پته او ته څه پته چې ما سره کور کې پیسې شته اوس حضور مبارک خبرې واورئ د مدینې منورې جانان جناب محمد رسول الله چې د چا محبوب یې ووایي یو ځل بیا ووایئ بچا چې ګران دی یو ځل بیا ووایئ چې د چا ایمان دا دی چې په دل د میزان کې به کخېړې دروندوالی راولي یو ځل بیا ووایئ د مدینې منورې جانان ورته وفرمیل کاکا خفه کېږي به نه ته چې د بدر غذا نه راغلي په کمره کې دي د ما چاچي ته پیسې شمارلي دي هغه پیسې ما ته معلومې دي بچې ما چې کله ستا چاچي ته پیسې شمه نو یو هغه و یو زوم خو دا تاسو خبر یئ نو بچې خبر بره نه راځي دا خبر جی بس تانه څه نه پټېږي ستانه څه نه پټېږي خو چې کله په حضور مبارک ایمان راوړه نو حضور ته وایي چې محبوبه بچې یو خو دغه خبرې متاثره کړې وم چې خبره زما او د چاچي ترمنځ شوې وه او تا د بدر په میدان کې ما ته راښکاره کړه خو زه متاثره شوی په دې وم چې زه د حلیمي ابۍ کره یو ورځې درغلی وم او تاسو په زانګو کې آرام کوو د تاسو شونډې مبارکې خوځولې خو چې کله به مو د الله شاته واړو نو ما به دې ستورو ته کتل شاته به یې منډه کړي او چې کله به مو لاسونه مخې ته راواړول د دې الله دې ستورو به مخې ته منډې والې د مدینې منورې د جانان تاجدار حرم ذات فرمایي د په دغې خبره متاثره شوی ما د بدر په غذا کې چې کافرانو وهل خوړلی اوس بیا تیارې کوي متوجه یې نو په دې مکه معظمه کې یو سړی صفوان نامه یې وه صفوان ابن امیه ډېر ځیرک و هوښیار ډېر و او دومره ماهر و په تورې چلولو کې چې 20 کسه 30 کسه دی نه شو ایسارولی جي اواز یې خور و اواز یې جي چې سړی ګوره ډېر زیات ګوره دغه دی تورې چلولو کې ډېر ماهر دی صفوان دومره نوم لرلو بادشاه صاحب چې صفوان نوم به چا واورېد هلته به سړي نه توره پرېوتې وې دا خو د پلار ته به دلته به د چا پلار ټیک شي دته څوک ور مخامخ کېدی شي صفوان ورته داسې کار وکړي تاسو نو زه خبر شوی یم 311 کسانو رازغلولي یې کافرانو ته وي داسې کار وکړي دا پیسې ماله راکئ او ما سرورې کولین پسې ولېږئ زه به کار برابر کم دا پیسې ماله راکئ زه به سرورې کولین پسې لاړ شم خلکو تیار کړلو خلکو دولتونه ورکړ انعامونه یې ورکړل خو دی ورته وایي ګورې هسې چې تاسو په دې تمه چې به دی به لاړ شي اوس ورمنډه به کړي د داسې لیونی خو نه یم زه به ټایم ته ګورم اول به که خیر په رسول الله مبارک ایمان راوړم او بیا به د هغه نه زارېږم قربانېږم داسې ده که نه ده او بیا به روغ غوندې ټایم به ګورم دغه دی چې صفوان راغی خو د مکې معظمې خلکو پېژنده مهاجرین یو بل ورمنډه کړه لکه صفوان رئیس حال کوي هلکه ما مه وهئ سړیه زما زړه کې انقلاب راغلی دی څنګه انقلاب زه په حضور پسې راغلی ایمان راوړم او هسې چې کوم دی نو بهر د مدینې منورې نه د غره شاته تړلی دی او تورې غاړې ته اچولی راغلی دی صفوان وی عجیبه غوندې انداز و
ما تپوسو که سرور کلونین بکم زیوی چارا توویل مسجد نبوی کی تشریف فرما دے زم مسجد نبوی لراغ لما بلا تشبیه چې کله د دې مسجد نبوي دی دروازې تر مخامخ شم نو ماوی زما نوم به دی ووي نو خامخا په دبم څه اثر وشي خو عجیبه خبره الټه لاړه خبره جی الټه وخاته وي څنګه وی یا به چې ما خلق لیدل نو پاغه به یاره راتله او د چې مسجد نبوي ته مخامخ شم نو د حضور مبارک په دې محراب کې ناست و سبحان الله وے کعبه لوی بادشاہ ناستے آواز زمین رانه ہے چې حضور مبارک ولیدم د عقاید و جهان شاهانه انداز کې کېناسته شاهانه انداز کې کېناسته او چې ما د حضور دی ذات ته کتل نو په دې مخ کې ورو سرخي پیدا کېده په دې سترګو کې د سرور کونین سرواله پیدا کېده او ما ته صفوان راځه او چې دوی اراده وي د ما د خپل ځمکه وتښتېده دومره د حضور دبدبه عقاید جهان نه دي فرمایي زما راب روب او دبدبه چې کوم مدنو د میاشتې په مزل باندې ده یو میاشت مزل به د سرور کونین دربار ته پاتې سړي باندې به زلزل راتلو یو صحابي راغی چې کله به حضور ته خبر وکړ ټول به داسې راپېده حضور مبارک دې څه چل باندې شوی دی وی محبوبه تاسو ذات ته نشم که زور راکې نشته حضور ته ډېرې عاجزۍ نه ووي وایي زه خو د داسې مور بچی یم چې عمر له سپوره روټۍ خوړلې ده زه خو د داسې مور بچی یم وی محبوب هغه خبرې نورې دي او دا خبرې نورې دي دومره د حضور دبدبه وه وایي د مدینې منورې جانان ته ور مخامخ شم لاړم سروري کونین ته مخامخ کېناستلمه متوجی ہے حضور مبارک مانت تپوسو کو صفوان څنګه راغلی بچا سي دا ډېره خوان خبره ده جی صفوان څنګه راغلی ما چې حضور مبارک ایمان راوړم تاجدار حرم صفوان ګورا دروغ مو وایا صفوان دروغ مو وایا چې ما چې دا اوس عجیبه غوندې کار وشو یار چې رخصات کړ چې حضور بیا تپوس وکړ چې صفوان څنګه راغلی ما ورته بیا عرض وکړ چې یا رسول الله ایمان راوړم نو حضور مسکی شه چې صفوان دروغ مه وایه کومه معاهده چې دې کړې هغه معاهده بیان کړه اواز خو د مینې رانغی که نه کومه معاهده چې دې د خلکو سره کړې ده هغه خبره وکړه وی په دې ټیم کې حضور په خندا شته وی خندا نه وه نو خندا نه وه د شونډو مسکا نه وه د سترګو توروالی نه و د حضور د سترګو باڼه نه بیا حضور د سترګو په بڼو کې اوچت کړی وه اواز د مینې رانغی زه پوه شم چې دا خبرې د حضور نه پټې نه دي پدریم دل بانے میرا دب دل کا حضور بانے مین شما ماوی محبوبا ایمان روڑو لڑا گلے ما تاجدار حرم دا لاس مبارک نہ دے تیرا واغست او زما دی سینې له لاس ټک ورکړه چې ورکړه وی دومره یخواله د حضور مبارک په دې لاس کې چې هغه یخواله مې سینې ته کوشه او چې تاسو سبحان الله بیا تر خوان خبره کومه او چې حضور مبارک را په دې سینه لاس کې خودو یخواله مې د سینې ته کوشه بس ما کلمه د شهادت لا شروع کړې نه وه چې حضور په غېږ کې واخیستم
دا سوند ولا ډیر زر یخیږي چې دې د لبه کوی د دماغ له شي لکه چې نه جوړه دي چې دا سوند خو خراب نه دی نو حقیقت هم دا دی ټول مخ په وخت نه چې مخ په قبله نه است ټول دنیا نه مرور دی متوجه یې بادشاہ صاحب الته ابو جهل خلکو ته څوي خبر بشه خو یو دی جی आवाज آلګه خبر بشه او لږ صبر وکړئ خبر بشه لږ صبر وکړئ आवाज آلګه خبر بشه لږ صبر وکړئ هغه یو راغی صاحب د مدینه منورې نه تازه راغلی هغه ته یخ شوي आवाज مين رانغه ابو جواد دی ولی اگر کو دي چې خبر بشه خبر خو ما راوړې دي وسنګا هغه چې تاسو لګل هغه خدایار په غیږ کې پروت دی النبي محمد رسول الله خبر ورکول والدین اگا پټو رازونو ښکار کول والدین د مدینه منورې د جانان ولنه یار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ د مکی معظمین شام لذی او اللہ دی مونږ د دې د مکی معظمین لبوزی لګ اخلاص سبحان الله وای اور مې دې پوری کو صفوان د مدینه منورې د جانان په تماشا شروع د مدینه منورې د جانان د حسن په تماشا شروع هغه ګل چې ګلان در نشرمېږي هغه حسن چې خوبان در نشرمېږي چې د ناز خندا دې راشي په سرو لبو جنتونو کې رضوان در نشرمېږي چې دې زلفې كد زلفي 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 حديث الخاموشة خلق لم تقلكم كد زلفي كد جاء محمود سبحان الله وين كد زلفي جسوں کی پہ ایمان وائے تیزے وائے آوازہ جسے دی زلفی کتی زلفی کتی زلفی بلغ العلا بکمالی کشفت جات جمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ كد زلفي مجابل كالخوريشي أما خلدك العان در نشرميجي ستزار شما ستزار شما دا طول استرد يارا
چې د سترګو خاوندان در نشرمېږي چې په سر دې تاج د ختم نبوت کړو د زړه سره مرسلان در نشرمېږي په وړه ژبه کې ستا صدا صفت کړي د حسین زبان در نشرمېږي راځي ملائکان دیدن د جانان 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 وإذا آمني فقل بليغ چراغات راځي ملائکان دیدن د جانان راځي ملائکان دیدن راځي ملائکان دیدن د جانان د مکی خال رڼا شو پیدا دګلو شهین شاشو پیدا دګلو شهین شاشو بخرا بیدار شد هاشم د خاندان راځي ملائکان دیدن د جانان راځي ملائکان دیدن د جانان راځي ملائکان دیدن د جانان ایا حکیم سے مسله ذکر وکړه خپل شیرانه خپکیږي خو معنا کزه تا سوال کوم نو مسله ذکر وکړي خجی راځي ملائکان دیدن د جانان راځي ملائکان دیدن د جانان 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 راځي ملائکان دیدن د جانان راځي ملائکان او په هر طرف د نور جلوې شوي وای د مرحبا چغینارې شوې د مرحبا چغینارې شوې تشریف روړي د مکی خاطا قدردان تشریف روړي د مکی خاطا قدردان راځي راځي ملائکان دیدن د جانان راځي ملائکان دیدن د جانان بی بی مریم بی بی ہمارا اغلا ہم آسیہ بی بی سارا اغلا ہم آسیہ بی بی سارا اغلا ہم آسیہ بی بی سارا اغلا دا آمینی غیدر عزیز والاسمان دا آمینی غیدر عزیز والاسمان راځي ملائکان دیدن د جانان راځي ملائکان د جانان راځي ملائکان دیدن د جانان او تاسو ټول وای راځي ملائکان یو ځل بیا وای راځي ملائکان دیدن د جانان
पहाड़ तरफ तरफ मुबारक ईश्वी स्मका असमान की खुशहाल ईश्वी स्मका असमान की खुशहाल और जियाद खुशादी जन्नत हुई गिरमान राजी मलाइका नदीदर तजानान राजी मलाइका नदीदर तजानान जानान 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 राजी मलाइका नदीदर तजानान یو خبره بل کوم بس یو ناز شریف رته ما خو یو خبره شروع کړې وه چونکې ماله ډېره ناسته ښه نه ده بادشاه صاحب ډېره ناسته ماله نه ده ښه بس یو ناز شریف په خیر دی ووایم او ما خو وایي چې د صدیق اکبر صاحب رضی الله تعالی عنه ذکر به وکړم خو بیا به خدای شته مقرر ولي الله مخاد و باد لرامین پې ووایي ما دی نعمان باچا صاحب ته ویلي وو مې اپریشن مې وکړو بیا به زه نعمان باچا صاحب شته که نه او که نه اپریشن نه بشو نو بیا به درځم که خیر وي بس نن سبا کې خبره خدای دې پکې خیر واچي زه ورته خوشحالېږم دا خبرې پکې راځي الله دې خیر او د محبت ژوند زموږ ستاسو نصیب کړي زه ډېر زیات خوشحاله شوم تاسو ډېر په مینه راغلي ډېر په اخلاص راغلي ډېر په محبت راغلي او دا سیمه او دا وطن دا علاقه د خدای آباد لري او دا عبید الله باچا صاحب د خدای زموږ د دعاګانو دپاره تر ډېره عمره ژوندی ولري دا زموږ یو ډېر ملنګ دوست دی انشاءالله العزیز څنګه چې بابا جان د دې کلي د علاقې روحاني تربیت کړی وم دغه شان انشاءالله هغه خواږه الله په دې کې ایښي دي او الله جل جلاله دې دا فیضان چې دا د خدای عام نو دا ملګری یو ناز شریف غواړي دا اصل کې صدیق اکبر رضی الله عنه چې دی هغه شام ته لاړ نو په سفر باندې تللی و 2 منټه کې به خیر وکړم جي شام ته په سفر تللی و جي تجارت په غرض باندې شام کې خوب ولیدو چې خوب یې ولیده چې د اسمان نه یو رڼا راله او دا ملک روښانه کړو کائنات روښانه کړو خو دا رڼا چې راغله نو د دې رڼا اثر زما په غېږ کې ډېر راپرېوته د خوبه چې را بیدار شه سړی خو قابل و زه دا خوب چاته بیانوم چې پوه سړی دی هغه ته به خوب بیانې دا دې خیال دی که نه تا دې چې خوب ولیدو چې سهار څوک مخکې له لکه ودرېږه ما خوب لیدلی دی نو ورته ملک سړی ګډی شو خیر په طریقه باندې چاته ووایي چې خوب مې لیدلی که نه هغه سړي لکه ما بېګا خوب لیدلی و داسې جاهل سړي ته خوب بیانو بېګا مې خوب لیدلی و دا سمندر نه دی دا تکې سپینې اوبه وې دا د ما ټولې تېرې شوې او دې خلک چې چاودی دی خو جاهل و که نه علامه ابن شیرین رحمت الله علیه سړی راغی وایي صاحب کور کې مې غرغنډې بلیږي په کوټه کې اور بل دی او دا اور چې دی د دې دا غرغنډې تر دې چته پورې دي وایي بچی دغه ځای پرانیزه دغه ځای کې د سرو زرو خزانه ده
هغه چې ورغی چې هغه دی پراګ د رښتیا د سرو زرو دیګ پروت و څه موده میز کې تېره شوه بل سړی راغی چې صاحب ما خوب ولید کوټه کې غرغنډې کېږي کډه وباسه کور د باندې را پرېوځي هغه چې کډه وشو درس شو چې کوټه یې را پرېوته هغه مریدانو ورته وی هغه یو دې په دولتونو پټ کړ بل یې د شته کوره خلاص کړو هغه ورته بچي هغه چې خوب لیدلی هغه په جمي کې خوب لیدلی خبره پوه نه شوې د جمي کې اور فایده ورکوي او دی په شکال کې په خپله بار په غولي کې پروت دی هغور په کوټه کې بندېده په کوټه کې خو ګرمۍ کې خو خلک د اوره تښتي نو خوب به قابل سړي ته بیانوي دې خوب باره کې عجیبه خبرې دي د علامه ابن شیرین رحمت الله علیه هغې به بیا خبرې کوو که خیر د ده دا خوب سوچ کوو چې دا چاله تپوس وکړه دلته قابل سړی شته هوښیار سړی شي د خوب په تعبیر پوهېږي چا ورته یو راهب وښولو باچا صاحب وی یو راهب له لاړ شه پلان کې ځای کې دی ورغی هغه ناست و وی مېلمه په خیر راغی مرحبا مرحبا ستړي مه شو خیر په خیر وشو وی صاحب زه مېلمه راغلی یم نابېکا یو خوب لیدلی دی نو راهب ورته څنګه خوب دې ولیده وی د اسمان د جانبه یو رڼا راله او دا ملک یې روښانه کړ ها او د دغې رڼا اثر زما په غېږ کې ډېر را پرېوته نو هغه راهب ورته وایي مېلمه ته د کوم ځای نو دی ورته زه د حجاز یم وی په حجاز کې د کوم ځای وی زه د مکې معظم یم نو راهب ورته وایي د خاندان نوم دې څه دی بنو هاشم وی کومې قبیلې سره تعلق ساتي وی قریش قبیلې سره وی ښه داسې یو شی به یې ورته وکته راهب ورته وایي چې صاحب مبارک دې شوی چې ولې وی قبیله کې د پیغمبر پیدا شوی دی आवाज امین راغلی دی قبیله کې دی جی نو دې داسې نور هم ورنږدې شه د خو د حضور مبارک انتظار و چې کله به راځي که نه عیسی علیه السلام مخکې زیري ورکړي وو نو دې ورنږدې شه وایي صاحبه چې دومره علم تاسو ته دی نو د دغه پیغمبر نوم چې د تاریخ کې شته یو تورات زبور انجیل کې ټول د دغه محبوب ذکر دی او چې ما کوم نوم اورېدلی او په کوم نوم به دی یادېږي د ده نامه محمد ده ټول وایي صلی الله صدیق اکبر پړ کې سوچي دا خو یار دی بس خوب بیان شو صدیق اکبر رضی الله عنه فرمایي چې ما چاته مونډلي بس غولې را روان شو خو چې مکې معظمې ته راورسېدو نو معامله جوړه وه معامله جی معامله جوړه و یاران خوشاله و کافران خفو خبر خو نه کنه یار دې د پیغمبرۍ اعلان کړی دی او عقاید جهان اعلان کې چې زه د الله په حق پیغمبر یم نو دې داسې د لیونو په شان د مینې او د محبت عاشقانه رامنډې والې چې راوالې چې دې په دې حرم شریف راننوتو نو حضور مبارک د دې صفا په غر ناست دی او رانور راختلی دی او د عقاید جهان په دې مخ باندې نري نري ټاکي د خولو پراته دي الله اکبر وایي نو د یار ته کتل او یار د ته کتل د یار ته کتل او یار حضور مبارک و تو فرمل صدیقہ لبیک یا رسول الله چې څنګه راغلی قربان داخله کوي چې ستا یار د پیغمبرۍ اعلان کړی دی حضور مبارک و تو فرمایل وستا د خوب تعبیر هم کنه هغه شام کې چې کوم خوب لیدلې دی وسوای هغه خو څه خبره مو راهب ته خبر دی ما خو بل چاته نه دی ویلي حضور فرمایل یوازې راهب ته خبر نه دی زم ته خبره आवाज را لګی جی حیران په پاتې شي حیران د حضور مبارک د علم ته د دې نظر ته حیران پاتې شي ستا په کور کې سړی خوب ویني تا ته پته نه هغه په شام کې خوب لیدلی سرور کونین دي جن आवाज ورکوي چې تا شام کې کوم خوب لیدلی هغه صحیح که نه دا قید جهان نه سپټ نه دي رب لا یزال جل جلاله دې زموږ ستاسو دین او دنیا ښایسته کړي دا مجلس دی خدای خاد او آباد لري د اردو یو دوه کړي شریف دی دا راته وایم او بیا به ان شاء الله العزیز باچا سے دعا کوي سرکار گرو کر
दुख अपने सुनाएंगे, सरकार को रो कर दुख अपने सुनाएंगे, सरकार को रो कर दुख अपने सुनाएंगे, जागेंगे नसीब बने, जागेंगे नसीब बने, जब दर पे बुलाएंगे, सरकार को रो कर तो अपने सुनाएंगे, सरकार को रो कर अपने सुनाएंगे। आएगी सुकून मेरी बेचैन निगाहों को, आएगी सुकून मेरी बेचैन निगाहों को, जब रोज की जाली को, जब रोज की जाली को सीने से लगाएंगे, सरकार को रो कर दुख अपने सुनाएंगे, सरकार को रो कर दुख अपने सुनाएंगे। जिस दर किन चूमा है सरकार की कदमों को, जिस दर किन चूमा है सरकार की कदमों को, हम खाक सदर दिखे, हम खाक सदर दिखे, आंखों में लगाएंगे, सरकार को दुख अपने सुनाएंगे, सरकार को दुख अपने सुनाएंगे। मांगेंगे गदा बनकर थे भागे बाजारों में, मांगेंगे गदा बनकर थे भागे बाजारों में, सरकार से मांगते हैं, सरकार से मांगते हैं, सरकार के गाएंगे, सरकार को रो कर दुख अपने सुनाएंगे, सरकार को